رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه هسته دي چې هغه زمونږ د نیکونو پلارانو پښتونو جدونو خو پرېږده د دنیا ډېرو مخلوقاتو نه لوی اوچت خلق دي زمونږ دپاره اغیار ولګېدل زمونږ هغه پاک و هستیو باندې پاک تهمتونه ولګول ناپاک نه ناپاک چې کم لګېدلي دي هغې باندې خو به زه یا بل غونې سړی تهمت ولګوي چې دا یې ښه نه دي ویلي پاک تهمتونه یې ولګول وړو وړو خبرو ته یې زمونږ توجه واړوله چې یاره جي په یوه جنګ کې مسواک نه و وهلی شوی نو جنګ یې بایله بیا هغوی لګیا شول مسواک یې په وهلو کړو خلقو وی چې غاښونه تیره کوي او جنګ یې وګټل نو دا یو خوږ تهمت دی خو نه الله پاک په مسواک باندې چاته شکست ورکوي او نه چاله پې غلبه ورکوي بېشک چې مسواک یو خپل اهمیت لري بېشک چې مسواک یو خپل څه فواید لري لیکن زما رب دومره ظالم قطعا نه دی چې په دومره وړو خبرو اسلام توحید عقیده اعمال اخلاق معاشرات فرائض واجبات دا هر څه زما رب په یو مسواک ورکوي که زما رب دنیا کې ما سره داسې کوي چې په یو مسواک د صحابه کرامو غونې خلکو له شکست ورکوي نو زما او ستا به بیا څه حالي ما او تا خو مسواک پرېږده ما او تا خو کلمه هم نه پېژنو په داسې انداز باندې په وړو خبرو زمونږ توجه کړه نن هر مسلمان دلته مسواک ټومبلی دی خو هغه توره چې په کمې تورې د الله نبی ټوله دنیا د الله توحید ته اواره کړې وه هغه توره چې هغه د مسلمان یو مونځ اسلحې سره او یا منځونه بغیر د اسلحې هغه روایات ټول په اوبو ولګېدل ټول وسوځېدل مسواک ټومبلی او توره نشته سکانو مذهب کې خنجر دی د ټولې دنیا قوانین وګوره که انګریز دی که شهنشاهیت دی په دنیا کې او که جمهوریت دی په هر قانون کې د سک دپاره خپل خنجر آزاد دی هغه د هغه مذهبي نشان دی هغه یې دې ځای کې ټومبي که هغه په جهاز کې سفر کوي خنجر به ورسره وي که هغه د چا عبادت خانې ته ننوځي که کونسلیټ ته ننوځي که د دنیا په هر ملک کې هغه سکونت و سفر کوي هغه ځان له خپل خنجر آزاد کړی کله چې هندوستان نه موږ پاکستان ته راغلو او مذهبي شعارونو متعلق خبره شروع شوه مسلمان د خپلې تورې نه په شا شوه هغه توره چې د اسلام دپاره اهم شی و هغه لاړه هغه نن د انګریز مرهونې منت شوه زما کور نه که زما ښځه و لور څوک تختی زما د کور نه که زما نه څوک سونا و سره و سپین وړي زه د هغې دپاره توره یا ټوپک استعمالومه نو زه به د انګریز نه اجازتنامه راخلمه که هغه ماله لایسنس جاري کړی نه نو زه د خپلې ښځې او د لور او د بچو او د سرو او د سپینو غلطه هېڅ نشم دا موږ سره زیاتی وشو او ملا طبقه یا دانسته طور یا نادانسته طور باندې خرڅه شوه او دا د دنیا دستور دی چې کم یو رباب چرته غږیږي ټوله دنیا په هغې ګډي نن هر بچی چې پیدا کیږي او هغه زمونږ مدارسو لځي هغه له همدغه رباب وهلی کیږي هغه په همدې رباب فارغي د مسلمانانو مهمات ختم شول د مسلمانانو اقدار ختم شول مسلمان نن صرف اور صرف مسواک ته ناست دی هغه توره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه قسمه علاقې وي یو هغه علاقې وي چې هغه به خپله تسلیم شوي یو هغه علاقې وي چې هغه به صحابه کرامو
د توري او د الله په مدد باندې فتح کړي. نو دا قانون و چې کومې علاقې په توري فتح وي هلته به امام چې خطبه ویله لاس کې به توره ورسره او کومې علاقې به چې تسلیم وي هغو علاقو کې به چې امام خطبه ویله خالی لاس به ولاړ. مسلمانانو روایات جوړ کړل، نومي مسلمانان دی، نور هغه مجوس دي، یهود دي، منکرین تقدیر دي، هغه مجسمه دي، هغه خوارجه دي، هغه رافضیین دي، هغه راویان دي چې په پاکو پاکو جامو کې مسلمانانو نغښتي. هغوی روایات جوړ کړل، وی چې رسول الله به چې خطبه ویله لاس کې به امسا وه. نني مسلمانانو ته دومره ډبلی ورکړی دی د خطبې په ځای کې دلته مخکې به چې زه دې جومات ته راتلم دې جومات کې به هم دلته یو لوی ډمبوزی ولاړ و. تني بیا د کاکا نه پوښتنه وکړه هلکه دا کوتک څه شی دی؟ دا هغه د دسترخوان والا کوتک و چې په یو خاندان کې به چا روټۍ کېښوده، په دسترخوان به یې قسم قسم سامانونه کېښودل، یو یو سوباړه به یې ورسره کېښودل. هوښیار سړي پوښتنه وکړه چې د سوباړي څه معنا؟ وی زمونږ نیکونو به د غاښونو ډکی کېښوده، هغه ورو ورو غټېده غټېده کوتک کې جوړ شي. د مسلمانانو تورې نه کوتک جوړ شي، مسلمان ستا تورې نه مسواک جوړ شي. اوس انګریز لګیا دی درته وایي چې قلم مات کا، نه ټوپک مات کا ته قلم جوړ کا، مالا ټوپک مات کا ته قلم جوړ کا. امریکی فلانے میزائل جوړ کر، ہندوستان فلانے میزائل جوړ کر، پلانی پلانے پیٹریاٹک میزائل جوړ کر، چین سره فلانے ٹیکنالوجی دا. مسلمان مالا وایي ته ټوپک مات کا او قلم جوړ کا. ولی اسرائیل وړو وړو بچو له ټریننګ ورکوي، دا اسرائیل به سبا زما په ملک حمله ورکیږي، د هندوستان به په ما باندې حمله. هندوستان قسم قسم میزائل جوړي، ته ما ته وایي چې ټوپک مات کا او قلم جوړ کا. دا ته ما کوم طرف ته بوځي؟ او مولا لګیا دی چې رفع یدین شته او رفع یدین نشته. امین دی چې ووي دومره ثواب دی او چې نه دی ووي دومره ګناه ده. خدای راستی چې سوچه پکې امین ونه وایي چې مونځ کېږي، تیز او روخ یې پرېږده چې اډو یې ونه وایي چې بیا هم مونځ کېږي. امین نه فرض دی نه واجب. مسلمان د اهمو خبرو نه غیر اهمو خبرو طرف ته چا راواړه. اول علماو دا فریضه ادا کړه، 1400 کاله زمونږ بیانات واوره، زمونږ والا نور پرېږده. په داسې خوشو خوشو خبرو باندې موږ ګنټه ګنټه خبرې کړي، په خوشو خوشو خبرو دومره دومره کتابونه لیکلي شوي، په نه خبرو بې مقصده خبرو بې غرضه خبرو باندې محدثینو فقهاو او بیا ورته څه شی وایي؟ هوړه دا د دین خبره ده، دا هم لا واړه ده. کله کله سره د دین خبر هم نه. نو آیا د الله توحید نه به د دین خبره وړه نه؟ ډېرې خبرې به د دین وي. منځ هم دین دی، کلمه توحید هم دین دی، خو نو کلمه توحید ته دین رسېدی شي؟ نه منځ رسېدی شي؟ روژه کلمه طیبې ته رسېدی شي؟ ایمان ته رسېدی شي؟ دا خو د ایمان لاندې شیان دي. مسلمان سره هغه لوبې وشوې، بیا کرتے کرتے د دې دپاره محنتونه جاری شو، بیا د تصوف کړی شروع شو. تصوف هغه جماعت ته په ما دې څوک د دې تشریح نه کوي، مسلمانان یې نه پیژني، ټول امت په دې کې دل شوی دی. تصوف راغی، قرآن نه یې ټکي راواغسته، ټول قرآن یې حذف کړ. لکه ما تاسو ته په یوه جمعه کې ویلي، ډیپټي کمشنر انګریز ته نه یو ډي راواغسته، یو یې تیسي راواغسته، ډیپټي کمشنر یې وخوړ. ډي پي او 3 ټکي راواغستل، دومره جمله لاړه. پولیټیکل ایجنټ پي اے نور ختم. ډیپټي کمشنر ډي سي، ایس ایچ او. انګریز دا فلسفه اسلام ته راوړه. طول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. دا الله ایڈریس تے
د الله پته ده.